السلام علیکم مرګرو نوید دانش یم د مولانا حلیم سید هاشمی صاحب یو بل ویډیو په لاس راغلی دا چونکې دغه ویډیو کتل ډیر لازمي دي ځکه چې موږ مسلمانان یو په دغه ویډیو کې مولانا حلیم سید هاشمی صاحب زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغې د سیرت ذکر بیان کړی نو موږ له پکار دی چې موږ هم دغه زده کړو ځکه چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم امتیان یو موږ له پکار دی چې د خپل پیغمبر په سیرت او د هغوی په طریقه ژوند تیر کو او د هغوی د سیرت نه ځان خبر کوم دغه ویډیو لازمي وګورئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پلار نوم عبد الله دی، د مور نوم امینه دی، د نیکه نوم عبد المطلب دی چې دا هم ته هر مسلمان تسوي یاد وي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام نیکه خپل زوی ته نکاح کوله چې دغه نوم څه دی؟ عبد الله دی. عبد الله اصل کې دا عبد الله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا پلار الله تبارک وتعالی د په دې تند کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت هغه نور د هغه وخت نه ایښی و، د هغه وخت نه ایښی او د ډیر حسین او جمیل و او د دغه زمانه چې کوم يهودو او دغه رنګ کاهنانو هغه به دا خبر ورکو چې د عبد الله په دې تند کې د پیغمبري چې کوم د اخر زمانه د پیغمبر علامات هغه د تند کې ښکار چې کېده شاده د نه پیدا شي دغه داسې علامات موجود دي چې هغه ډېر د برکات علامات دي. نو هر سړی دا غوښتله چې د خپل لور نکاح د خپل خور نکاح د عبد الله سره وکړي ځکه هر سړی دا غواړي چې خپل بچی ته غټ خاندان والا خلک وګوري، ښه خاندان والا خلک وګوري او هغه سړی نیکمل سړی وي، ښه صفات پکې هغه ته خپله خور لور ورکړي. خو دلته کې د عبد الله چې کوم پلار و د نبي علیه السلام نیکه عبد المطلب دا هم دا سوچ و چې زه خپلې بچي له چې ښځه ګورم چې ښه ښځه وله وګورم. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه ماماخیلي وه هغه د مدینې منورې وه د بنو زهره قبیلې ځکه د هاشم ښځه د عبدالمطلب چې کوم پلار و هاشم د هغه ښځه چې د هغې نوم سلمه و دا د مدینې منورې د بنو زهره د قبیلې نه وه. د دې وجې نه دا د نبي علیه السلام ماماخیلي کېدله ماماخیلي کېدله. نو عبدالمطلب هم دا وغوښتله چې دته نکاح په دغه بنو زهره کې وکړي. نو هلته ورته د امینې چې د نبی علیه السلام د مور محترمې نوم دی امینه هغې ته د نکاح پیغام ولیکو. د امینې د پلار نوم چې نو وهبو وهبو د امینې د پلار نوم وهبو او د تر نوم وهبو. نو د امینه چې ده نو دا د تر په تربیت کې وه، یعنی د دې خصمانه تر کوله د وهب په تربیت کې وه. نو عبدالمطلب صاحب داسې کار وکړو چې د عبدالله د نکاح پیغام امینې د پاره ولیږو کومه چې د وهب لور وه او د وهب لور و بله د هغې د نکاح پیغام د خپل ځان د پاره ولیږو، یعنی اومې زوی ته نکاح کوله اومې ځان ته نکاح کوله او دا دواړه نکاحونه بیا په یو ورځ باندې شوي دي نو چې کله عبدالمطلب صاحب تو مدینې منورې ته نکاله نو د عبدالله صاحب پسې وروستو روانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام پلار ځکه د هغې زمانې رواج دا چې کله به د نکاح وکړه که نه نو بیا به د سخر په کور کې به د 3 ورځې تېرولې هلته به پاتې کېدې. نو چې کله عبدالمطلب صاحب تو نکاله چې عبدالله ته نکاح وکړي مدینې منورې ته نو د عبدالله پسې وروستو روانو. نو چې دی روانو دی چې څنګه د مکې نه وته نو دغلته کې په لاره کې یوه یهودنه ښځه وه او بعضو روایتو کې راځي چې کاهنه وه. نو یهودنه هم او کاهنه هم وه. نو هغې چې څنګه نظر په دې عبدالله صاحب پرېوت که نه نو ده ته اواز وکړو ویې لکه دې خوا راشه. په دغه وخت کې د عبدالله صاحب عمر چې 18 کاله د ده نکاح په 18 کاله کې شوې ده، یعنې د نبي علیه السلام د پلار نکاح په 18 کاله عمر کې شوې ده. ده ته اواز وکړو دې خوا راشه. نو چې کله دی ورغې نو دغې ښځې ورته وي زه به درله دومره اوښان درکړم خو ما سره بدکاري وکړه، ما سره څه وکړه بدکاري وکړه. نو په دغه ټایم کې ورته عبدالله یو څو اشعار وویلو
یو څو اشعار ویل خو د هغې اشعارو مطلب دا و چې پاک دامن خلک د پاک دامنو ښځو دپاره دی او ګنده خلک د ګنده ښځو دپاره دی. زه پاک سړی ما زمانه د زینا تمه مه لره. خلاصه د هغې اشعارو دا وه او زه دا کار نشم کولی. دی ترېنه روان شو لاړ دي چې کله مدینې منورې ته لاړو هلته د عبدالله صاحب نکاح وشوله د امینې سره او هلته 3 ورځې تېرې کړې. چې کله 3 ورځې تېرې کړې واپسۍ کې راتو د نبي علیه السلام دا پلار چې کله واپسۍ کې راتو نو دغه ښځه اتفاقا بیا په دروازه کې ولاړه وه. دغه یهودنه کومه ترویتنه ښځه چې وه کاهنه دا ولاړه و. بیا یې درته آواز وکړه ویې لکه د کوم طرفه را روان وي. د عبدالله صاحب ورته وویلو وی مدینې منورې ته تللی وم هلته کې مې د امینې بنت وهب سره نکاح وشوه. د وهب چې کومه لور ده د هغې سره مې نکاح وشوه 3 ورځې مې هلته تېرې کړې. اوس واپس راځم خپل کور ته. دا ښځې ورته وی یوه خبره یاد وساته ما چې تاله د بدکارۍ دعوت درکړی و نو زه ګورې بدکاره ښځه نه یم. زه بدکاره ښځه نه یم نه د بدکارۍ شوق لرم خو چې کله ته را روان وي او زما په تا باندې نظر پرېوتو ما ستا په تندي کې څه برکات ولیدل. ما چې ستا دې مخ ته وکتل زه پوه شوم چې د آخرې زمانې پیغمبر به هم د دې سړي نه پیدا کېږي. نو ما غوښتل چې هغه برکات زه ستا نه ځان ته را منتقل کړم. تا ته مې ځکه دعوت درکو چې ما سره بدکاري وکړه چې هغه برکات ستا نه ما ته راشي. خو ته مدینې منورې ته لاړې هغه برکات الله د بل چا په قسمت باندې ایښي و هغه هلته پاتې شو. اوس زما تا ته ضرورت نشته دی. اوس زما تا ته ضرورت نشته دی. هغه برکات چې الله کوم ځای غوښتل هلته یې ووړلو. نو عبدالله صاحب راغی کور ته نکاح وشوله د امینې بیبي سره.